په دولت رانه ته نشي اغسته او پر ځای درته زه نه پرېږدم ځکه چې جنت زما زه د جنت یم وطنا 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 سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د پېښور په ښار کې موجود یم د ناس سینمې مخې ته چې په دې سینما کې د پښتو فلم مای لو لګېدلی دی سینمې ته دننه ځو او له کتونکو رایه اخلو چې دا فلم څنګه فلم دی راځئ سینمې ته دننه د پېښور په ښار ناس سینما کې موجود یم چې په دې سینما کې د پښتو یو نوی فلم چې دا فلم د عابد نسیم صاحب په ډایرکشن کې تیار شوی دی مای لاو د مای لاو په حواله له کتونکو پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی السلام علیکم وعلیکم السلام کلیواله نوم دې څه دی مکرم خان مکرم خان مای لاو فلم څنګه فلم دی یاره جی په زندګۍ کې مې دا دویم فلم شو خو بس ماشاءالله خو خیر فلم سره وینا نه پکار هو ډېر زبردست فلم زبردست والی څه دی نو زبردست هسټري ښه وه هسټري برابره وه او ډېر ښکلی فلم و زړه ته نږدې فلم و او مزېدار و بس په دې فلم کې د کم یو فنکاري تر ټولو زیاته خوښه شوه دا عادل ښکلی فنکار او ښکلی اداکاري زما خو عادل ډېر زیات خوښ شو د فلم سندرې څنګه وې سندرې مزېدارې وي بلکل ډېرې مصفام وي او ډېر ښکلی اواز راتلو ډېره مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو له ما سره یو بل ځوان ولاړ دی له دې هم پوښتنه کوو چې دا فلم مای لاو څنګه فلم دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی ښه ډېر ښه یم الحمدلله ته څنګه نوم دې څه دی نوم عامر جی عامر جی مای لاو څنګه فلم دی یاره جی کتریم خو ان شاء الله خلک صفت کوي چې ښه دی جی او جی د ایرو پکې نوې ایرو نو فلم ښه فلم دی جی ته دې فلم ته د کم فنکار له وجې راغی یاره مونږ خو جی نوې ایرو نه راغلي یو نوم یې څه دی دا دل جی د عادل دپاره دې فلم ته راغلی او جی نوې فلم دی بس ګورو مونږ ډېر وخت نه فلم ګورو خو لکه خلک وایي چې فلم ښه فلم دی خلک یې ټول صفت کوي او جی ښه فلم دی چلو صحیح ډېره مننه کم جنت چې ما زړه بایللی هغه جنت که چا مانه د اغوستو کوشش وکړو ژوند به مې دوزخ کړ پېښور ناس سینما یو داسې سینما ده چې په دې سینما کې هغه ټول سهولتونه شته کم سهولتونو چې د یو سینمې ضرورت وي په دې کې سیټان چې کوم دي هغه سیټان صوفه نما سیټان دي د دې ساوند سیسټم ډېر بهترینه دی او له دې سره سره د دې سینمې ټوله انتظامیه ډېره بهترینه انتظامیه ده د میلمنو په قدر پوهېږي موږ ته یې ډېر قدر راکړو خدای پاک دې د دوی قدر وکړي ګرانو کتونکو دا و د ناس سینمې متعلق راپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته د خدای په امان